نو عمر رضی اللہ عنہ ناس صفا مروه کې یو وفد راغی وړي ستړي ستومانو او خانم واړو او دین داسې واړو نو سفر والی ورنګونی متغیرو یاره عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورته ودرېدلو اهلا وسهلا مرحبا په خیر راغلی عمر صاحب ته تپوس کوي اے خلقا د کوم ځای نه رالی ورته وی مونږه د عراق نه رالو کوم ځای نه رالو عراق نه رالو عزیزانو اسونه بار تړلی دي جبل ابي قبيس سرا جبل ابي قبيس د خړ د پاسه غر دی عزیزانو ټول لاندې وادي خړ دی اسونه الته ولاړ دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته قتل دوی لاندې ګوري او را روان عمر صاحب وته ودرېدو او خان مسکړلا ورته اے د مکی اوسیدونکي پی جنیان چې دا عمر فاروق دی ورته من او خان الته تړلی دي جبل ابي قبيس سرا اسونم الته تړلی دي ورته وی دننه ولې ناراضه واه مونږه د صحابو د آدابونو قربان شو عزیزانو یاد ساتي جواب ورته ورکو وی داد جناب رسول اللہ دا قدمونو خور دا داد نبی علیہ السلام قدمونو ورسر لگی دلی دی من پدا سے خور باندی خپل اوخان نراولو دا بید بیدا عمر فاروق وی اللہ دی پتا سے رحمو کی اللہ دی پتا سے باندے رحمو کی اے حجیانو تاسی با احرام تڑینن دا عمر طریقہ یاد ساتے بار مشکر کار نہ ټول راځي ورسره چل او بلګره عمر رضی اللہ تعالی عنہ منگل تعلیم اسرا کئی دا یاد ساتي دا د نوی زمانے والا خلق کستا سے لک خیل ورته راغلی او خیر د تعصب رنگ او په نظر مګوري د عمر د مینې او محبت پر رنگ وګوري کم ځای چې د عمر قول لاغلی په کم مسله کې اجتهادي مسله کې دا د نوي رڼا والا خلق د هغې مخالفت کوي ګورئ طلاق مسله ده د عمر رضی الله عنه په دور کې 3 طلاق درې شو سودی قاضیانو ته حکم ورکو چې شا 3 طلاق ورکل دا خزه مطلق دا طلاق ده په طلاق مغلظه سره عمر رضی الله عنه 3 طلاق سو ګرځول 3 وګرځول قاضیانو ته حکم لاړو نن زمانه کې چې خلک 3 طلاق مخالفت کوي دا د عمر د اجتهاد او د هغې علم مخالفت کوي کنه کوي نن دور کې نن ته دا خبرم کوم دا خو توکلی پکې راغله لږ ذهن کولاو کوي عزیزانو ما کتاب کتلو اومدې د حج مسایلو دپاره چې ناګهانه پکې د عمر صاحب دا مسله راغله ورته وی اے عراقیانو ولی تاسے خپل پیزا ولی تاسے خپل اسونه الته تړلی دي ورته وی یا د مکی اوسیدونکي یا مونږ ته حیا راځي په دې خبره باندې چې د مکی مکرمی زمکه سعام زمکه نه ده دا د جبرائیل د قدمونو زمکه ده دا د میکائیل د قدمونو زمکه ده دا د اسرافیل د قدمونو زمکه ده دا د خلیل الله د قدمونو زمکه ده مونږ لزان بدخکاری مونږ مال او خان تړلی جبل ابي قبيس لاندې الته متړلی هاي هاي خدای ورته وی څنګه راغلی دلته چا سره مکار دی مکه کی تجارت کوي نه اے د خدای بندا تجارت پنیت نه راغلی تجارت پنیت صحابه مینه به تبینم به برات اخر کې یاد کیږي د عمر خبر دی ولی پر خدا دا تلګه لګه زمن کې دا خبرم کوم محترمو عمر رضی الله عنه تپوس کوي تجارت د پنیت خو نه راغلی نا مونږ تجارت پنیت نه راغلی سخو بد دې زنه تجارت پنیت نه وړي نه
سخم د تجارت پنی دلته نه دی راوړي، نه نه نه، الله اکبر کبیره. بیا ورته وی اے د خدای بندګانو صد پار راغلی دلتا، ار یو عراق ورته جاړي، ورته وی مونږ دلتا د رب العالمین د رضا د حصول د پار راغلیو. صرف او صرف محبوب فرمائی من اراد الحج فلیتعجل. عبداللہ ابن عباس سے فرمائی سوک چھ ارادت حج کی تلوار کوئی منصرہ اسدا بھی کمزورے وے خدرا روان کال دا پار ایسار نشو اسے نچرا روان کال تا بیدا کمزوری سرلیم نہیں سمر ٹمکی کی چرال منگا سلور میشتی پس پر لگی دلی دی. عمر سے بورتوئی اے دخدے بندگانو تاسید پار اکرام کو ما روٹی برابرو ما زمنگ دمکے والا عدد دارے منگ پا مسافر باندے روٹی خرو. اللہ رب العالمین دے دمکی والا پا خلق و رحمیگی. عراقیان ورتوئی اے دمکی اسی دن کیا من خدا سے راغلی اسو پی جنونا و من اورید لی دی چو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حشت رازی آئے ہاں امیر المؤمنین حج ترا روان دے من داغی سر ملاقات کا والغوارو داغی سر حج کا والغوارو اگر آتا اخایا اے زمادن زمانی محمدیانو مسلمانانو راشد عمر دا حج تعلیماتو گور. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی تپوس کی ورتوی اے دخدے بندگانو عمر باندی سکوئے عمر باندی سکوئے ورتوی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نسبت دا رسول اللہ سر دیر سیتے دی آقا مبارک سرا پاتی شوید دے دا آقا مبارک سر دے دے دا مسلمانانو امیر المؤمنین دے منگ داغی پا تعلیماتو کی حج حاصل والغوارو ما تابل اور چاہی مرگیری موبیلو کے المولی سے حج تزینو منگ در سرزو موابیل یرا اللہ رب العالمین نغوارو خو خرچہ دیر دا آوس منشتاو فج حج چکم فرضو اگا ادا شوی الحمدللہ دا نفلی حج دے او مسائل مونږ چې مدرسه کې ولګو ضرورت د مدرسې ډیر ما ته مولوی شه مونږ تقریبا سړي کسان برابر شو چې تاسو سره به یې حج ته ځو مال زما په حج څه کوي وې زمونږ سکیلی والا تاسو سره تلو هغه ول چې پټول حج کې مونږ جوړولیو مونږ یې موبایل ته نه پرې خودلی مونږ د طواف نه يرونو الته چې لاړ شي ګوري قران کریم کې الله سوي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال په دې درې وړو باندې زمونږ اجان اختوي حرم کے ناستی بیت اللہ شریف کے ناستی طواف کی لگے غیبت کے لہذا کہ خورا باندے اللہ رسو پابندے نے اولا گولا اگر طواف اندو دوکی شو کنو شو خپکی گو بانا اس بھائی حرام تڑی چل کے طواف تکی گی حرام اترو منگ چل کو سوک مولیانو اداد دا جامی دی دا بس دا جامو پنے تی واغن دا گورا خبر دا سی دا چی دا دین بعد بس کی گی اوکی تاخیر مکوی تاجیل اوکی فلیتعجل محبوب فرمائی ارادت حج دو کا تلوار کوا کال پا کال معاملہ بدلی گی ما ویلیو چید بیت اللہ شریف دے عظمت خیلو ساتی قسم دے کما یہ وزنانا بوٹانو سپلو سرکتلی یہ وزنانا مانا دا کتلی دا خرسری غرسری مسلمانان ندی دا دو مانا سر بینی ولے ایو پکیو بے دبی دی دیر اما پی خدا قسم دے گیرے زمان دا دیر جنم لاندو او دا سی بوٹانی پخ پوکڑو نمال خدا دی دا گیر استا پا تخت در نو غرزی بدبخت انسان چیت دا سی کئی خوار سڑے تا تا گوری دا دی یہودو دیر لوی سازشتے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ فرمائی تاسی دا بیت اللہ شریف بل ذکر آزی تاسی دا پاک کئی سترائی کئی دا معتکفینو دا پارا دا اعتکاف کونکو دا پارا تاسی نتا پوس کم تاسی یقیناً چو پاک اسمکبانی سڑے پیزار سر ولاڑی او دا پیزاری سل چندم پاکی تیچے علتا سجدہ لگے استازر سجدہ غواری
جواب راکړي سجده مو زړه غواړي نه سم جواب راکړي غواړي نو دا بدبخت ولې به داسې کوي ستا بوټان به پاکي ستا به دا پاکو بوټانو دی الله ستا اور پوری کی ما ته زما فطرت دا نه غواړي چې په کومه ځمکه باندې د چا بوټ سره قدم کېښودلی زه ورباندې سجده ولګم زما زړه نه غواړي ما له دې زما د زړه نه هغه عظمت د دې حرم شریف وویستلو بدبخته عمر څه وایي رضی الله تعالی عنہ ورته وایي روټۍ برابروما ورته وایي روټۍ مو په کار نه ده مونږ سره ستوان شته مونږ سره اوبه شته مونږه د زمزم اوبو باندې وخت تېرولی شو خو ای د خدای بنده مونږ ته عمر فاروق وښایه څنګه سړی دی مونږ لیدلی نه دی رنګ یې څنګه دی نښه یې راته بیان کا هغه به ډېرو فوجونو سره راغلی وي مونږ ته د اس نشاندهي وکړه چې اسې وپېژنو عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک ملان دی ګور هغوی ورته بیا وایي ای د خدای بنده د اسونو تپوس دې رانه وکړو مونږ درته ویلې مونږ جبل ابي قبیس سره تړلي دي یاد سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا صحابی دا سخر مبارک عراقین ته تپوس کوي مونږ روټۍ موټۍ هر څه ډېر دي خو مونږ ته نشاندهي وکړه دی په کومه لار به راځي اسونه به ورسره وي څنګه اس باندې به سوري او چې د دې سره ملاقات اسان دی او که ګران دی ملاقات به ورسره زمونږ وشي هاي هاي عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورته عجیب جواب ورکړي ورته وایي زه به درته داسې بادشاه د بادشاهانو سره رابطه جوړه کړمه چې د عمر په شانتې هزارها بادشاهان د هغې ذرې ته هم رسېدلی نشي عمر پرېږدی د عمر خو د څو ځمکې والا څو ګزه والا خادم دی د تمام جهان مالک سره هم رابطه جوړه کړي دا به ډېره ښه وي ورته وایي زموږ دې د خدای په ذات قسم وي ای مسافره او ای مسافره چې د عمر د الله سره داسې دوستانه جوړه ده انشاءالله چې مونږ ورسره لاس په لاس کې ولګو زموږ د ژوند دنیا به الله ټوله بدله کړي دې ته اوس ادب وایي ښه مونږ غواړو دا مونږ نه لار خطا ده هاي هاي مونږ نه لار خطا ده مونږ نه لار ورکه ده مونږ عمر ګورو مونږ ته عمر وښایه عمر څه کوئ ورته وایي عمر فاروق متعلق مو اورېدلي چې کله الله تعالی سونه برکي تر هغه ټیم پورې په مخ لا راښکلی نه وي چې الله یې ټوله دعا قبوله کړي عزیزانو پته ولګېده مونږ تاسې به د دعا ځای ځان ته نه ورکوو د دعا ځای به نه ورکوو ځان له به د دعا ځای ساتو بعض خلق وایي بس 2 رکعته مونځ وکړه عزیزانو د عراق نه راغلي عاشقان هغوی ورته وایي مونږ ته پته ده مونږ راغلي یو دې دپاره چې مخونه م تور دي ګناهونو کې لیت پیت یو مونږه دومره ګناهونه کړي دي ځان الله ته مخامخ کولی نشو لاسونه بره کولی نشو مونږ هغې پورې دننه کېږو نه چې مونږ هغه عمر ته انتظار کوو ورته وایي که عمر را نشي بیا به څه کوئ ورته وایي بیا به د عمر د خادمانو سره رابطه وکړو څوک چې د عمر په مجلس کې پاتې وي موږ به هغه ځان د الله رب العالمین دپاره وسیله کړو ورته وایي ای د خدای بندګانو د عمر فاروق سره م کاروبار راغلی که نه تجارت مو ورسره کړی که نه ورته وایي نه مو ورسره تجارت راغلی ورته وایي تاسې سره یې سفر راغلی که نه ورته وایي سفر مو ورسره نه دی راغلی بیا ورته وایي تاسې د هغې د وړاندې خطبه اورېدلې که نه ورته وایي خطبه مو نه ده اورېدلې وایي تاسې د هغې مخامخ زیارت کړی که نه ورته وایي کاش که مخامخ زیارت مو کړی وی موږ له به دا تکلیف نه وی موږ راغلي هغه ګورو عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک نه شان نه قربان شمه ورته وایي ای د خدای بندګانو نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا سره د سفر نه راغلی ښه او بد ورته چا سره د چې معامله نه راغلی ښه او بد ورته وایي چې څه معامله م راغلی نه دا سفر م راغلی نه دی بیا ورباندې دومره عاشقان ولې واه د جواب نه قربان شمه
سخکولے جواب ورکے ورتوی اے دو خدای بندہ تا تا پتشتکنا وی دے سخبری وی آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغسرے دے چکل آغا ایمان روڑو نبی علیہ السلام ولی اللہ ستا شکریہ نشم ادا کولے زکتا دا اسلام لا مضبوط کڑا نچی دا چاپ اسلام دا چاپ ایمان اسلام تم لا مضبوط شوے دا قسم کو خدے بغیر سفر زمن عقیدہ دادا چی دا دا رسول اللہ عاشق دے منگ بکی شک شبہانہ کو منگ دے خیام مانا بس نوری خبر پریگ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا لگے دے دوی سارا خبر ایک چی دی خبر نیوارے ناگہان یو سرے رازی ورتواز کی یا امیر المؤمنین کلچو یا امیر المؤمنین عمر فاروق ورت اشارے سر بار بار اشارہ کی لیکن دخلی نے لاڑ عراقین عمر فاروق پلاس کی پریوتل یا امیر المؤمنین من خوال چی عمر اللہ بخل انسان دے عمر چی پلارا لارشی دری ورز شیطان للے نشی منتپت اولگی دا یا امیر المؤمنین زرزر منت دعا اغارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنگ دعا کے وائی عزیزان ووری حج تزی انشاءاللہ کو ارچا سرم مزے سوال در تکوما حج دپارا ₹1 لاکھ سیوا داخلے کے خدا سے قافلہ گورے چھ التا در تنوی نہ نفل شتا و نہ سنت شتا عمر فاروق ورطوئی ساس حج با اللہ قبول کی سنگ با قبول شی حضرت ورطوئی تاس کی یو صفت اغدا دے چھ تاس کی عاجزی دا عبادت کی دا اللہ دولان دی عاجزی پکار دا تاسی ولی اسنلان دی راہ کتن کرل اوخان مولی رانوست باب السلام پورے اور توید اللہ بندہ قسم دے منگا مال نڈیر لرخ کتشویو منگ چیز مکی پو حدود داخل شو مپاسنو باندے سوارنو دا اریوخ پی پولی پولی دی منگ پوتو گورا منگا دا عراق پیزار غرزو لیو زکا دا عراق پیزار دیر سخت دے آگئی کی سوری سوری دی پتہ لگینا منگ پہ اب لخ پہ دل تراغ لیو کہ حاجی محمد امین صاحبوئی زرگیا استرگی لگوا دا قدم لارن دا ندا اعلان دا عراقینم اعلان دے چی زرگیا استرگی لگوا دا قدم لارن دا عمر فاروق دوئے جبرائیل امین اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام او دو کون سردار جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی قدم نئی خود لی دی زمان دا عراقینو دخپو دا پارنرا عزیزانو دا عراقینو قدم عمر فاروق خوخ کرلو یاد ساتے کم اجیچ دا بیت اللہ شریف نے طواف کے دزمکی عظمت ساتی دزمکی خیل ساتی ادب سرا لگے بھی انشاءاللہ عمر بطین پا قبر کے خوشالے عمر بطین پا قبر کے خوشالے حجبہ دا عمر رضی اللہ عنہ پا طریقہ کو عمر سے ابتلا سنے ورکل خود عمر رضی اللہ عنہ پا خبوبانے پیزار شتکنا دا جواب یا امیر المؤمنین استاخ کو باندی پیزار نشتو ناس پا صفا مروا کی عزیزانو اس خو صفا مروا بالکل لگی دلے دا تاس ٹولو تپتا دا مخید صفا مروانا اخوا دیر لوی خڑو باغی بخکتا کی دل لاندی ببیا مکی مکرمی بیت اللہ شریف تو درے دل نو اے عمرہ یا امیر المؤمنین ستا پخبو باندے پیزار ولی نشتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتخکلے جواب ورکی ورتوی اے عراقیانو ما رسول اللہ مبارک لی دلیو زیو سنک روانو ما صدیق اکبر بل سنک روانو او دا سرداری کونین
خپو مبارک باندې پیزار نو هغه د محبوب پیزار چې د برکت نه ډک دی هغه د محبوب پیزار چې الله یې عرش ته غواړي سره د پیزار یې غواړي پیزار رسول الله نه دی ایستلی لاندې براق تړلی دی لیکن رسول الله پیزار ایستلی نه دی ځکه جبرائیل ورته وی پیزار سره بره راشه رب وی زما حبیب ته ووایه پیزار مو وباسه دا د یو عاشق قول دی هغه په یو کتاب حواله ورکړې الله مانا هغه حواله هیر کړه دي کې دا الله راز دی هغه عالم ویل وی کله چې رسول الله مبارک میں عرش ته نږدې کیږي هر ځای چې قدم دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وی د رسول الله د قدم نه نوی نوی خوشبوئی روانه ده سټم راغز ایثار شم زما قدم دتلو طاقت نو وزری می سوزیدله ما سرداری کونین ته وکتل ما ته وی مرګری ارازا ما ول نور اخو زما طاقت نشتا اخو استا استاد محبوب ما میلدا عزیزانو رسول الله می عرش تا پیزار سره لاړو نو تبدانوي چې د رسول الله په خپو پیزارو دا یاد ساته د رسول الله پیزار دلتم با برکتا او په عرش باندې با برکتا د رسول الله پیزار سره بخپل پیزار خرسری بچی استا پیزار څه شه دي ته ګندي ته ټول سراسر ګندي ته سود خوري د سود مال خوري پردې مال خوري د پردو په نمونو چاندې را غونډوي هغه خوري هضموي ستا پیزار دي د موسی د پیزار نم بهتر شي زما ورونو دا خبره ده زه ګورې په دې باب کې د هیڅ چا خبرم نه منم که ما ته څوک وایي چې ګوره پلانکې عالم پیزار سره تلو زم د پلانکې علم ته سلام کوم خو عمل نه زه خپه ما مال بد عمر عمل خې مال بد هغې حجاجو عمل خې چې چا په بیت الله شریف کې د قدم سره د سترګو نه سیلاب اوښکې غورځولي دي مال د موبایل والا د مولا حواله مه راکوه چې هلته مولانا صاحب ناست دی او بل ته وایي شابه زما شی اخله چې پاکستان ته لاړ شي چې سړی راړو ما ته یو کس روانو طواف مې کولو ده مال دا شی لرې که د خدای بنده ویل جي چا رانه غوښته مال د هغه د خدای هدایت نصیب کړي دا خو مونځ دی من وجهین مونځ دی طواف شریف یاد ساتئ طواف شریف د بیت الله شریف چې موږ کله طواف مبارک ته دننه کیږو دا به ویو چې دا د ابراهیم د قدمونو نقشه باندې موږ روان یو دا د رسول الله مبارک په قدمونو موږ روان یو دا د بلال په قدمونو موږ روان یو نو د بلال قدم به احترام ساتي ځکه د بلال د قدم احترام الله په جنت کې رسول الله ته اخودو رسول الله مبارک وی زه اواز اورم خو څوک ګورم نه جبرائیل امین ورته وی تا ته پته نشته ما ته الله ویل ورته ووایه چې لاندې بلال قدمونه اخلي دا د هغه د قدمونو کشاره دی د بلال په قدم باندې پیزار سره مه ګرځه د بلال د قدم به خیال ساتي د درخواست مې دا دی انشاءالله را روانې جمعې ته به د عمر رضی الله عنه واقعه بیانو ټیم دغه دی درود شریف اللهم صل وسلم علی النبی الامین